دوه ډیر مهم او ضروري خبرونه ویډیو را سره تر پای پورې وګورئ، په ټولو جزئیاتو به پوه شئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم، وخت مو پخیر. شاه محمود قریشي وایي پامپیو ته یې قناعت ورکړی دی چې طالبان یې د تاوتریخوالي راکمولو ته تیار کړي دي. د امریکا او پاکستان د باندنیو چارو وزیرانو په واشنګټن کې د افغان سولې په تړاو سره لیدلي دي او قناعت یې ورکړی چې طالبان یې د هوکړې د لاسلیک په ورځو کې د تاوتریخوالي کمولو ته حاضر کړي دي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویانده مورګن ټاګز په دې اړه وایي په دې لیدنه کې د افغانستان د جګړې ختمولو او دایمي ثبات د راوستلو د لارو چارو ترڅنګ له پاکستان سره د امریکا په دوه اړخیزو اړیکو هم خبرې شوې دي. په دې لیدنه کې شاه محمود قریشي مایک پامپیو ته ویلي طالبانو د څو ورځو لپاره د تاوتریخوالي په راکمولو هوکړه کړې ده تر څو د سولې مذاکرات ورسره بیرته د پرمختګ خواته ولاړ شي. په همدې حال کې شاه محمود قریشي د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون له غړو سره هم لیدنې او کتنې کړې دي. بل خبر له پاکستان څخه لرو. پنجاب پیانو خیبر پښتونخوا ته د غنمو پر وړلو بندیز لګولی دی. خیبر پښتونخوا ته له پنجاب څخه د غنمو په ورکولو له تیرو 5 ورځو راهیسو سخت بندیز لګېدلی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د پنجاب له لوري پر دوی د غنمو بندیز سره د 20 کیلوګرام وړو بیه 1180 کلدارو ته پورته شوې ده. د خیبر پښتونخوا د وړو اتحادیې مشر طارق خان وایي له 5 ورځو راهیسې هغوی له پنجاب صوبې غنم نشي اخیستلی. د هغه په خبره اوس یې هڅې پیل کړي دي چې له کوټې غنم راوارد کړي، خو په مردان کې د پنجاب څخه وړو اخیستونکي سوداګر بیا وایي چې له پنجاب صوبې نه خیبر پښتونخوا ته د وړلو د مخنیوي لپاره په رسمي ډول په سړکونو کې تلاشیانې اخیستل کیږي او مخې نیول کیږي. ګرانو مینوالو په دې هیله چې دغه دوه خبرونو تاسو را سره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرته مو دغه ویډیو خوښه شوې وي نو حتما یې در سره لایک کړئ او نورو ملګرو سره هم ضروري شریکه کړئ. مننه.